په نیپال کې په وروستیو ورځو کې د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو د بندېدو پریکړې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. حکومت شاوخوا 26 مشهورې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند کړی چې ځوان نسل یې د بیان د ازادۍ پر ضد عمل وباله. د دغه اقدام پر ضد د جین زیډ یا ځوان نسل په مشرۍ پراخې مظاهرې پیل شوې چې د سیاسي فساد، بیکارۍ او شفافیت د نشتوالي پر ضد غږونه یې هم ورسره یوځای کړل. مظاهرچیانو په شعارونو کې د بدلون او اصلاح غوښتنه کوله، خو اعتراضونه ډېر ژر پر تاوتریخوالي بدل شول. امنیتي ځواکونو د اوبو توپونه، ټریف ډزې او حتی ژوندۍ ګولۍ هم وکارولې. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغه حالت له امله تر 19 زیات مظاهرچیان او 3 پولیس افسران وژل شوي او له 300 ډېر کسان ټپیان شوي دي. د سختو فشارونو لاندې د نیپال لومړي وزیر کې شرما استعفا وکړه. له دې سره نارامي لا هم دوام لري. پوځ د پلازمینې کاټمنډو سړکونو ته راووت، اضطراري حالت یې نافذ کړی او د نظم راوستلو هڅه کوي. همدارنګه د ګډوډۍ په ترڅ کې ګڼ شمېر بندیان له زندانونو هم تښتېدلي دي. د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د هند چارواکو خپلو اتباعو ته د احتیاط سپارښتنه کړې او د ژغورنې لپاره یې بیړني مرکزونه پرانیستي دي.